سلامونه ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به وئ. ګرانو ملګرو، اکثره کسان دا پوښتنه بیخي زیاته کوي چې موږ ته د فری ماینینګ سیسټمونه ښایه چې فری ګټه ورکوي، لکه څنګه چې فای نیټورک دی، سیفین نیټورک دی. د همدې رقم ته مې یو بل ښکلی سایټ راوړی دی چې ایتن په نوم شبکه ده. دا یو ډېر ښکلی سیسټم راوتلی دی چې فری ماینینګ په الحال ورکوي. دا انسله په لنډ وخت کې قیمت اخلي، ځکه چې دغه قیمت چې دی یو ایتن نیټورک چې دی $3 قیمت لري، خو دا به ډېر زر لنډ شي. دا بیا په باینانس ټوکن پاکټ ته هم لیږل کېږي او دا سیسټم چې دی دا د پرسش په رقم ته بیا په چې کله هغه شي پرسش په رقم ته کېږي، لکه چې ټرست والټ ته لاړ شئ په سرچ کې کوم لینک چې کیفي کړه رقم ته بیا دغه سیسټم کېږي. نو دا ډېر ښکلی سیسټم دی. اوس په الحال فری ماینینګ ورکوي، یعنې فری ایتن ورکوي. نو دا یو ډېر بهترین سایټ دی. دا کې حتما در سره اکاونټ خلاص کړئ. نو ملګرو چې دا کې تاسو اکاونټ فی الحال اوس خلاص کړئ او د نورو معلوماتو بیا زموږ چینل چې دی دا در سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو ویډیو ګورئ نو ویډیو سره په دغه څنګ کې لایک بټن دی، دغه لایک بټن هم در سره ووایئ او چې موږ مازې دغه ویډیو باندې مازې اکاونټ جوړوو، د ایتن نیټورک اکاونټ جوړوو. کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړو د نور معلومات کې ویسی کول څنګه ټریس والټ د پرسچ په رقم ته څنګه جوړ کړو، د دې معلومات لپاره زه نور ویډیوګانې جوړوم چې هغه کې هم تاسو را سره ملګري شئ، هغه ویډیو تعقیب کړئ. نو هغې لپاره تاسو دغه بټن چې دی د سبسکرایب بټن، دا سبسکرایب بټن ووهئ او ورسره څنګ کې دغه د کوم دا بټن چې دی دغه بیا ووهئ او د سرچ کې د بیل نشان ووایئ چې هره زموږ ویډیو تر تاسو زر در رسیږي. دلته یو کمنټ ښکلی کمنټ پرېږدئ او که د ملګرو سره شیر کوئ دا بټن ووهئ. نو راځو د ویډیو په طرف چې ویډیو نه څنګه اکاونټ خلاصیږي، د ایتن نیټورک اکاونټ څنګه جوړولی شو. نننۍ ویډیو مازې د اکاونټ د جوړولو لپاره ده او د نورو د کیویسی کول د پرسچ په رقم ته سیسټم جوړول، ټرست والټ یا باینانس ټوکن پاکټ ته هغې لپاره نور ویډیو هم درته جوړوم. راځو د ویډیو په طرف. نو ملګرو هر څه نه مخکې به تاسو اول کې تاسو راشئ پلی سټور ته، لینک یې د دې اپلیکیشن لینک زما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته. رابشئ تاسو پلی سټور ته. کله چې تاسو پلی سټور ته راغلی نو د پلی سټور موږ ته راخلاص شي. نو کله چې پلی سټور ته تاسو راغلی تاسو به سرچ کې ورته څه ولیکئ ATHENE ایتن، دا به تاسو سرچ کړی ورته. کله چې تاسو سرچ کړه نو ملګرو تاسو ته به دغه صفحه راخلاصه شي، تاسو به دغه انسټال کړئ. ما خو له مخکې انسټال کړی دی، تاسو به یې هم انسټال کړئ. کله چې تاسو انسټال کړو را به شي دغه ایتن نیټورک هم دغه دی ملګرو. نو ملګرو تاسو دلته دغه کتلی شئ ایتن نیټورک. نو تاسو دا ملګرو د ایتن نیټورک چې کله تاسو راخلاص کړئ را به شئ په ایتن نیټورک باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله هم چې تاسو کلیک وکړو تاسو به دا ډول صفحه راخلاص شي. کنفرم باندې به کلیک وکړئ یا دغه لیک په راسر ته راسئ خپل راوړئ، تاسو ګټلی شئ یا کنفرم باندې کلیک کوئ. نو ملګرو دا صفحې به موږ ته راخلاصې کړي، دغه تاسو ګټلی شئ کنفرم یا کنفرم ووایئ یا یې مخ ته وځئ. بیا به راشئ ګیټ سټارټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګیټ سټارټ بټن باندې کلیک وکړو راشئ اګری اینډ کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دا ځای چې کله کلیک وکړو تاسو څخه پاسورډ غواړي، مقصد تاسو خپل نوی ایمیل ورته چینج کوئ، نوی پاسورډ ورکوئ، د فیسبوک اکاونټ په داخله ورته داخلیږئ، که د جیمیل پوسټ ورته داخلیږئ یا سین اپ بټن یو کوم نوی ایمیل ورکوئ. نو زه راځم تاسو به ټول ملګري راشئ په ایمیل به ورته انتخاب کوئ، د ایمیل له لارې به ورته داخل شئ. زه راځم دلته یو ایمیل ورکوم. نو ملګرو زه دلته یو ایمیل راخلم، دغه ایمیل ورکوم. هغه فعال ایمیل به ورکړئ چې تاسو د موبایل څخه هر وخت استفاده کوئ. نو ملګرو تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصه شي. کله هم چې تاسو ایمیل ورکړو که ایمیل مو ورکړو تاسو څخه ریپلای کوډ وغوښتو نو تاسو به همدغه ریپلای کوډ ورکړئ. تاسو د موبایل سکرین باندې وینئ دا ریپلای کوډ به ورکړئ. نو که چیرې دا ډول صفحه راخلاصه بیا به راشئ جاین نو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې جاین نو بټن باندې کلیک وکړو لږ ورته انتظار وکړو، دا صفحه موږ ته بیرته راخلاصو. دغه باندې اوس ویډیو نه جوړوم. نو تاسو کله راغلی کوم ایمیل چې ورکړی همغه ایمیل نوم او عکس هر څه ورکولی شئ.
نو ملګرو کله چې تاسو جیمیل ورکړو، کوم فعال جیمیل تاسو کله ورکړو نو تاسو څخه به ریفلایل کوډ وغواړي. ریفلایل کوډ به د موبایل سکرین باندې چې کوم وي دا ریفلایل کوډ ورکړئ. که نه یې درته وخت دا ډول صفحه درته خلاص شوه بیا به راشئ دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. د عکس نشان باندې دلته به تاسو ملګرو همغه ایمیل درته ښکاري چې ایمیل ته کوم نوم ورکړی ایمیل نوم هم چینج کولی شئ. را به شئ تاسو ملګرو بیا دغه ځای ته دلته به خپل د افغانستان کوډ ورکړئ. دا به راشئ دلته به خپل نمبر ورکړئ. صحیح ده ملګرو. دلته به تاسو ریفلایل کوډ ورکړئ. که چیرې تاسو ته ډایرکټ اکاونټ راخلاص شو دلته به زما د ریفلایل کوډ ورکړئ. زه راځم دلته زما د ملګري ریفلایل کوډ ورکوم. نو ملګرو ما د ملګري ریفلایل کوډ پکې پیسټ کړو. دلته زه خپل نمبر پکې اچوم. صحیح ده ملګرو. تاسو به خپل نمبر هم پکې واچوئ. کله چې نمبر پکې واچوئ را به شئ قلم ایکن باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ ګیلري به انتخاب کړئ یو عکس به نو ملګرو ما عکس هم ورکړو. کله نمبر مو ورکړو ریفلایل کوډ به تاسو ورکړئ. صحیح ده. نو دلته به راشئ دا بټن به تاسو کلیک کړئ. نو دلته موږ ته لوډینګ اخیستی دی. دا مرحله د بشپړ شي دا مرحله. نو ملګرو تاسو ته به عکس خو وګورئ چې عکس هم ورته کمپلیټ شو. نو ملګرو تاسو به بیا راشئ همدغه ځای چې دی دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو لږ به انتظار شئ. دا بټن باندې چې مونږ کله کلیک وکړو نو دا هم د کیو ای سی په باره کې دی چې مکمل کیږي. د کیو ای سی هر څه انشاءالله په لنډ وخت کې کمپلیټ کیږي. نو تاسو بیا راشئ ملګرو دې ځای ته هر څه لرو ساعت بعد به راځئ همدغه بټن به وهئ. را به شئ دغه ونیئ سټارټ مینه. را به شئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. وګورئ همدا ځای کې اوس دلته زموږ سپیډ روان شو. هر څه لرو ساعت بعد به راځئ لکه څنګه چې پای نټورک سیفین نټورک او نور نټورک چې کوم تاسو راځئ فری ماینینګ درکوي نو لر ساعت بعد به ورته راځئ. تاسو دا بټن وایئ. نو تاسو وګورئ دا بټن ما چې کله کلیم کو نو را به شئ دا بټن وایئ. او د نور معلومات چې کوم دي کیو ای سی کول او دغه ځای کې چې کوم د پروسیجر خیل ته چې موږ ټرس والېټ ته کله نوځو همدغه ځای کې کېږي. او نور والېټ ته چې کله راشو والېټ کې دغه آیرون کرنسي چې دی دا نور دغه کرنسي دا ټول بیا مونږ یو ځای کوو. یو ایچ ټي ټي $1.0 تاسو خپل دلته کتلی شئ چې دغه مونږ ته بیا راکوي خو فی الحال یې نه دی راکړی. دلته صفر راسره دی. کله چې دې څخه وځو دا ځای کې موږ ته ټولې کرنسۍ دې په اړه ټول معلومات بیا زه درکوم. او بله خبره دا چې کله تاسو خپل ملګري راولئ تاسو خپل ریفلایل کوډ چیرته راخلی راشئ دې ځای ته راشئ. کله چې دې ځای ته راغلی کوم سکین چې تر خولئ دې ځای نه وخولئ او که ریفلایل کوډ غواړئ دغه دی دا تاسو ریفلایل کوډ دی. لکه زما دا ریفلایل کوډ وګورئ دا زما ریفلایل کوډ دی. دغه ځای کې تاسو ټیم ښایي. نو ملګرو دا تاسو ریفلایل کوډ دی. نو تاسو به هره ورځ ځای کې دا بټن یې درکړی دا بټن به ووهئ. او دلته موږ سره وګورئ دغه ځای کې یو هم بل هم پاتې شو. دا ځای کې موږ ته ټول سپیډ ښایي. تاسو به راځئ هر وخت دې ځای ته کله راغلی را به شئ دغه ځای به وهئ. تاسو دلته موږ سره فیصدي ګورئ 290 او پورته هم ځي. دا ځای کې موږ ته پوره ډول لنچ کېږي. او دا کم ته چې دغه کې د ایټر نټورک چې کوم دی دا کې زه چې د نور معلومات درکوم دی ټولو په باره کې ځون ته ویډیوګانې درته جوړوم. هذه کې موږ ته هم راکړی دی. نو د دې په باره کې چې موږ ته دغه نور ویډیوګانې د دې په باره کې نور معلومات انشاءالله دا ډېر ښکلی ډیسنټرلایز سیسټم دی چې یو ښکلې کرنسیانې به هم ورکړي. نو د نورو معلوماتو لپاره زموږ دغه ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره سبسکرایب او بیل بټن هم ورپسې وایي چې نور ویډیو جوړوم تر تاسو زر در ورسیږي. مننه.